طالبانو لخوا څلور د خوشحالۍ او پرمختګ خبرونه افغانستان مخ پر وړاندې جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لومړی پنجشیر کې د زمردو 40 نوي کانونه کشف شوي دي. پنجشیر د کانونو پټرولیم رئیس ویلي چې د دې ریاست له لوري په پریان ولسوالۍ کې د زمردو 40 نور کانونه کشف او سروې شوي دي. تر دې وړاندې هم د پنجشیر د کانونو زمرد د آزاد رقابت له لوري پر افغان سوداګرو د لکونو ډالرو په ارزښت پلورل شوي دي. دوهم د ملا ترخیل 14 کورونه، 3 مدرسې او 2 میلمستونونه سره له وسایلو حکومت ضبط کړي دي. کورنۍ له نورو کره اوسیږي، 4 ورونه یې نور هم نیول شوي چې ټول به څو ورځو کې دننه محاکمه شي. سرچینه وایي سرخی، پله او بدخا کې د ترخیل ښارګوټي غصب شوي ځمکې په اړه هم نهایي تصمیم نیول کیږي. همداراز د لاسي کراچیوانانو او دکاندارانو څخه د باج اخیستنې دوسیه به یې هم سپړل کیږي. دریم د قوشتېپې کانال د امنیت ساتنې قطعه جوړه شوه. د عامه ساتنې ملي تصدۍ معینیت چې په هیواد کې د بندونو، ملي پروژو، ښوونیزو بنسټونو، بانکونو او تجارتي مرکزونو د ساتنې دنده لري. تازه د قوشتېپې کانال د ساتنې په موخه ځانګړې ساتونکې قطعه منځته راوړې ده. یاده قطعه به د عامه ساتنې ملي تصدۍ په چوکاټ کې کار وکړي چې د یاد معینیت له لوري د قوشتېپې کانال د ساتنې په موخه په ټولو اړینو نظامي تجهیزات وسایلو سنبال شوی ده. څلورم طالبان وایي د 14 میلیونه ډالرو په ارزښت د برېښنا د 2 پروژو تړونونه لاسلیک شول. د افغانستان برېښنا شرکت او افغان انویسټ خصوصي شرکت د مسؤلینو ترمنځ د شبرغان الوان دښتې د 1500 کیلو ولټه برېښنا لیږد مزید د پاتې چارو او د الوان دښتې سب سټیشن د پراختیا پروژو بشپړولو د پانګونې هوکړه لاسلیک شو. په دې اړه جوړې شوې غونډې ته د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال وویل چې د شبرغان الوان دښتې د 1500 کیلو ولټه برېښنا لیږد مزید د پاتې چارو او د الوان دښتې سب سټیشن د پراختیا پروژو بشپړېدل نه یوازې د هیواد صنعت ته وده ورکوي بلکې د افغانستان برېښنا شرکت ته هم په کلني ډول میلیونونه افغانۍ ګټه رسوي. د معلوماتو له مخې د دغه پروژو ټول ارزښت څه د پاسه 14 میلیونه ډالر دی او ټاکل شوی چې د 2 کلونو په موده کې چارې بشپړې شي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.